په دې ملکونو کې دا بدعت ډیر مشهور دی چې د اختر په دې ورځو کې خلک مقبرو ته ځي او په قبرونو باندې تلاوتونه وي. نو دا ټول ناروا کارونه دي او دا هغه کارونه دي چې په دې باندې په شریعت کې څه دلیل هغه نشتی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې سندي ثابت نه د صحابه کرامو نه. نو قبرونو ته تک په دې ورځو کې او هلته بیا سورت یاسین ختمونه کول او یا نور د قرآن بله کومه عیسه ویل دا په شریعت کې نه ده ثابته. دا یو ناروا بدعت دی او بې دلیله کار دی. په دې باندې هیڅ دلیل الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی. نو قبرونو ته تله او غمونه را ژوندي کول په اخترونو کې دا ناروا کارونه دي. ها غم په موږ راغلی دی، مصیبت راغلی دی، زموږ څو خپلوان مړ شوي دي، موږ ټول پسې خفه یو، خو د هغې د لاسه به موږ د شریعت احکام هغه نه معطل کوو او نه به د شریعت هغه مسلې هغه بیکاره کوو، بلکې موږ به په شریعت باندې عمل کوو. دا د خوشحالۍ موقع ده. هغه موقع الله موږ راکړې ده چې یو بل ته ماپیانې وکړو، یو بل ته سینې هغه پراخه کړو، یو بل ته زړونه صفا کړو. اختر د دې موقع ده. اختر د غمونو د اظهار موقع نه ده. د یو اهمه مسله یاد ساتئ چې اکثر زموږ د ملګري په دې باندې نه دي پوه.